مولوی صاحبانو دیزی تراشی بخلاف قولهم صفة توجب تمیزا لا يحتمل النقیزا. دا اوس بل تعریف د علم ذکر کوي. خلاصه دا غي تعریف دا دا وی علم دسی یو صفت دی چې هغه توجب تمیزا واجبوي تمیز لرا لا يحتمل النقیزا. دا لا يحتمل النقیزا مولی صاحبانو یا صفت د تمیز دی او یا صفت د متعلق د تمیز دی. تمیز کے قانون دا دی چې پاغي کې به یو ممیز وي بل به پکې ممیز وي او دریم به پکې ممیز عنه وي. دی چې وی دا علم داسې یو صفت دی چې تمیز لره واجبوي لا يحتمل النقیزه. نو دا صفت د چا دی لا يحتمل النقیزه؟ که تمیز صفت د تمیز کې نو داسې ووایي چې علم یو صفت دی چې واجبوي به تمیز لره لا يحتمل النقیزه. اسی تمیز چې هغه به احتمال د نقیزه او که چرته مولی صاحبانو دا صفت د متعلق د تمیز شي نو دا علم یو صفت دی چې واجبوي تمیز لره لا يحتمل النقیزه چې هغه متعلق د تمیز به احتمال د چا نه لري د نقیز نه لري. دا د تمیز چې کوم متعلق دی هغه به احتمال د چا نه لري د نقیز نه لري. نو دلته مولی صاحبانو که دا متعلق د تمیز شي نو دا تمیز بیا علم دی او متعلق معلوم دی. نو چې متعلق معلوم شو نو بیا داسې وایو معنا به داسې شي دا علم یو صفت دی چې واجبوي تمیز د معلوم هسې معلوم چې دا معلوم کې احتمال د نقیز نه وي. دا معلوم کې احتمال ده او دویم احتمال دا دی چې دا صفت د تمیز شي نو معنا به داسې کو چې علم یو صفت دی چې واجبوي به تمیز داسې تمیز چې دا تمیز به احتمال د نقیز نه لري. دا تمیز به احتمال ده خودیزی که اصل کې مولی صاحبانو دا صفت د معلوم دی خو چې دا صفت تمیز ته ورکړی دی نو دې ته صفت بحال متعلقه وی. توصیف احد المتعلقین د بل په صفت سره دا خو مجاز دی. نو اس قانون ته وګورئ تاسو په علم تصوری کې تمیز څوک دی او متعلق د تمیز څوک دی. نو دوی وای چې په علم تصوری کې دا صورت تمیز دی. دا صورت څه شی دی او اغازي صورت چې دا صورت د چا دی هغه ممیز دی. علم تصوری کې صورت دا تمیز دی او متعلق جازي صورت دی هغه څه شی دی ممیز دی. مثلا ته چې تصور د انسان کې په حیوان او ناطق سره نو دا حیوان او ناطق به نفس ترازی نو دغه حیوان او ناطق د تمیز وای او انسان ته څه شی وای ممیز وای. دې ته صورت وای هغه تزیز صورت وای. صحیح شو. نو داسې بشي چې علم یو صفت دی چې واجبوي تمیز چې احتمال به ممیز د نقیز نه لري. یعنی چې ته حیوان ناطق وای نو په دې صورت کې چې هغه انسان دی احتمال د نقیز به نه وي چې هغه لا انسان دی. حیوان ناطق څوک دا تمیز شو ممیز څوک دی انسان. نو ته وای علم یو صفت دی چې واجبوي به تمیز لره یعنی دا چې دا علم راغی نو دا به تمیز واجبوي. نو تمیز به واجبوي د چا؟ تمیز به واجبوي مولی صاحبانو د ممیز. دا ممیز به جدا کوي په دې طریقه به جدا کوي. علم یو صفت دی چې واجبوي تمیز چې احتمال به ممیز د نقیز نه لري
سره کم به نه لري. تا چې کله وویلې حیوان ناطق نو دا تمیز شم. او ممیز څوک دی چې کله د حیوان ناطق وویلې نو په ممیز کې اوس احتمال د نقیض نشته دی چې هغه لا انسان دی. ولې داسې کیدی شي چې شی د حیوان ناطق وي او هغه د لا انساني. نو علم یو صفت دی توجب تمیزا چې دا به څه واجبوي؟ تمیز به واجبوي خو لا يحتمل النقیضه. دا تمیز چې د چا د پاره راغی هغه ممیز به بیا احتمال د چا نه لري د نقیض نه لري. نو حیوان ناطق تمیز شه، انسان ممیز شه. د دې حیوان ناطق د وجود په دوران کې په ممیز کې احتمال د نقیض نشته دی، مثلا چې هغه لا انسان دی. په دې ځای تاسو ورسېدلی. دا یوه خبره. او که تمیز صفت د تمیز کو نو بیا به داسې وایو چې دې صورت کې دغه صورت کې احتمال د نقیض لري کوي. احتمال د چا لري کوي؟ علم یو صفت دی توجب تمیزا چې دا واجبوي تمیز لره. داسې انداز کې چې لا يحتمل النقیض چې په دې تمیز کې به احتمال د نقیض، په دې تمیز کې به احتمال د نقیض، الکه په تمیز کې به احتمال د نقیض سره کم نه. مثلا چې کله تاویل مولوی صاحبانو چې انسان څوک د حیوان ناطقونه نو تصور د انسان د په حیوان ناطق سره وکړه. نو چې تا تصور د انسان په حیوان ناطق سره وکړه نو ګوره د حیوان نقیض څه شی دی؟ عدم حیوان. او د ناطق نقیض څه شی دی؟ لا ناطق او لا حیوان. لا ناطق او لا حیوان. تا چې وویلې انسان حیوان ناطقونه نو دا حیوان ناطقون تمیز دی د انسان د پاره، انسان ممیز دی. نو چې تعریف د انسان د په حیوان ناطقون سره وکړه نو دې ځای کې دا تمیز اوس احتمال د نقیض لري. دا تمیز اوس دا احتمال د دې لري چې هلکه دې ځای کې حیوان نه دی بلکې لا حیوان دی، او یا ناطق نه دی بلکې څه شی دی؟ تعریف د انسان د په حیوان ناطق کړم دغه حیوان ناطق بی په دې حیوان ناطق کې احتمال د چا نشته دی؟ د نقیض نشته دی. په دې ځای کې تاسو مازغه خلاص شو. او که چېرته دا لا دا خو مسله د چا د علم تصوري وه، دا تاسو د علم تصدیقي سره ولګوئ. علم تصدیقي سره نو بیا داسې تعریف وکړه تمیز په علم تصدیقي کې مولوي صاحبانو هغه ایجاب او سلب دی چې دوی ورنه تعبیر کوي په نفي او اثبات سره. نو دا لا يحتمل النقیض معنا بیا دوی دا کوي تمیز نفی او اثبات دی او متعلق طرفین دی. نو که په طرفینو کې تا ایجاب اومنتلو نو بیا به احتمال د سلب لري کوي، او که سلب دی پکې اومنتلو نو بیا به احتمال د ایجاب لري کوي. تا ویلی زیدون قائمون نو زیدون موضوع ده، قائمون محمول ده، نسبت پکې ثبوت القیام ایجابی ده که سلبی. نو علم اوس څه شی دی؟ صفت توجب تمیزا. دا یو صفت دی چې واجبوي تمیز لره. نو دې صورت کې ستا علم راغی مولوي صاحبانو په قیام د زید باندې، او قیام دې ځکه ایجاب دی که سلب. نو چې کله د علم په چا راغی؟ په ایجاب راغی. نو دا علم یو صفت دی توجب تمیزا. نو تمیز څه شی شو دې ځکه؟ ایجاب. لا يحتمل النقیض. نو د ایجاب نقیض څه شی و؟ نو اوس احتمال د سلب شته. نو دا علم یو صفت دی چې واجبوي به تمیز لره. نو تمیز دې ځای کې او تا ویل زیدون لیس بقائم، زیدون موضوع لیس بقائم محمول نسبت ایجابي دی که سلبي؟ علم ستا راغی په نسبت سلبي باندې. نو علم صفت توجب تمیزا. دا یو صفت دی چې واجبوي تمیز لره. دې ځای کې تمیز څه شی دی؟ سلب. ستا علم په چا راغی؟ په سلب د قیام راغی د زید نه. نو دې ځای کې تمیز سلب شو. نو اوس لا يحتمل النقیض، احتمال د نقیض نه لري. لکه د سلب نقیض څه شی و؟ دلته احتمال د ایجاب شته چې تا ویلې زیدون لیس بقائم نه، نو دقې ته علم ویلی کېږي. په دې ځای باندې ستاسو مازغه خلاص شول. نو چا تعریف د علم دا کړی دی؟ ګورې ورته بخلاف قولهم صفت توجب تمیزا لا يحتمل النقیض. هلکه دا تعریف وایي چې چا کړی؟ ولې؟ فإنه وإن كان شاملا دلته اوس د اول او دویم تعریف په منځ کې ما بیل اشتراک بیانوي. دویم دې ځای کې ما بیل امتیاز بیانوي.
دا فإنه دا دویم تعریف اگر که شامل دی ادراک د حواسو ته لکه څنګه چې اول تعریف شاملو او دا ځکه شامل دی بناء علی عدم التقیید بالمعانی ادراک د حواسو ته شامل دی ولی د تعریف کې ګوره قید د معنی راغلی قید د معنی راغلی چې علم بستا په معنی راځي معنا دا که محسوسات دي خو چار شي دي نو په غي باندې د څه شي راځي نو قید د معنی پکې نشته نو دی دا وایي تعریف اگر که شامل دی ادراک د حواسو ته بناء علی عدم التقیید بالمعانی وللتصورات یو دی وی دغه تعریف شامل دی تصورات ته بناء علی انها لا نقائض لها دا بنا په دی باندې چې دوی وی چاله د تصورات لره نقائض نشته دی علی ما زعمو لکه څنګه چې دی خلکو ګمان کړی دی لکنه لا یشتمل لیکن دا نه شاملیږي غیر د یقینیاتو ته من التصدیقات نو دا بیا نه شاملیږي غیر د یقینیاتو ته من التصدیقات د چانه تصدیقاتنا د چانه د تصدیقاتنا اوس مولوی صاحبانو دا چې کومه خبره درته وکړه نو دلته قید د محسوسات خو نو ګوره صفت توجب تمیز المعانی خو نه دی ویلی او محسوسات خو معنا نه ده بلکې دا خو جواهر دي نو کده دا قید د المعانی ښه نو ادراک ته حواسو به تېنه وتلی وي خو دا قید نه دی ښه عام دی تمیز واجبوي او که تمیز د غیر معنا واجبوي که تمیز د معنا ټول پکې داخل دي دا ولید تصورات دا تعریف شامل دی تصورات ته لکه د اول تعریف پشان نو دا هم ما به الاشتراک دی بناء علی انها لا نقائض لها یعنی دا مخکې چې کوم تعریف وشو نو هغه کې دو جزء دي یو ایجابي دی چې هغه توجب تمیزن دی او بل سلبي دی چې لا يحتمل النقیضه ده او قانون دا چې یو صدق د موجبې دی دا ګوره ځان سره زده کې اوس دې فکر وکړئ دا دوه اجزا راغله په دې تعریف کې نو یو صدق د موجبې دی مولوي صاحبان او یو صدق د چا دی د سالبې دی شارح حمدالله وی موجبه خاصه ده په اعتبار د صدق سره د سالبې نه او سالبه عامه ده موجبه په دو طریقو سره صادقیږي نو صدق د موجبې تقاضا د چا کوي د امرینو صدق د موجبې تقاضا د چا کوي وجود د موضوع چې موضوع به موجوده یو او بل ثبوت د محمول موضوع لره فی الواقع نو که یو د دې دواړو نه نو موجبه نه صادقیږي موجبه څو شیان غواړي وجود د او ثبوت د محمول موضوع ته په چا کې مثال به څنګه لکه زیدون قایمون دا کومه قضیه ده موجبه ده که سالبه چې ودی ویلې زیدون قایمون زید ولاړ دی نو دلته یو شرط دا دی چې زید به وي نو قضیه به اله صادقه که دا قضیه که زید نو نو قایمون صادقه ده قضیه او دویم شرط موجبې د صدق دا دی چې دا محمول به چاته د موضوع ته په نفس الامر کې ثابت وي نو اله به صادقه دا تا چې ولې زیدون قایمون هلته چې د نفس الامر ته وکتل چې رښتیا زید څه شی ولاړو نو موجبه به اله صادقه نو یو که وجود د موضوع نه وه موجبه نه صادقیږي دویم که موضوع موجوده وه خو په نفس الامر کې واقع نه وه دا ته چې کوم شی وایي دا محمول ورته ثابت دی نو بیا موجبه قضیه څه شی کېږي په دې مازغه خلاص شوله او بله سالبه د مولوي صاحبانو نو سالبه چې د صدق د دې تقاضا د وجود د موضوع نه کوي سالبم په دو طریقو باندې صادقیږي یو په تقدیر د عدم د موضوع سره او بل په تقدیر د عدم د ثبوت د محمول موضوع لره په نفس الامر کې هر یو د دین مولوي صاحبانو دواړو نه چې وعلى لا تعین نو سالبه به څه شی صادقی لکه تا ویلي زید لیس بقائمنا نو که زید نو هم صادقه ده که زید د سره ونه نو هم څه شی ده او کتا ویلی چې زیدون لیس بقائم زید شتا ولیکن په نفس الامر کې تینا څه شی راغلی سلب د قیام راغلی شته خو په نفس الامر کې تینا سلب د چا راغلی نو هم سالبه صادقه نو سالبه په دو طریقو صادقیږي یو عدم وجود ده او دویم نو چې کله دا دو خبرې دي ذکرالی مولوي صاحبانو نو تو ګورئ تا چې ویلې سلب د قیام د زید نه وکړه نو دلته که زید نه وي موجود نه هم سالبه صادقه ده او که موجود وي خو دا محمول ورته ثابت نه وي په نفس الامر کې نو هم نو څو طریقې شوې
د موجبې تا ویلې دا به زه کار نه زده کوم نو تا سره کوم زده کوو زه رښتیا ووایه دا نه ته مبارک هم رابطه کړې وای دا 3 ورځې درس به زه بیا ریکارډ نه زده کوم نو که ته ماته اجازه په تا څه چل شوی بل خو ګټې خرڅولې څه شته تللی کور ته که زنګ در پسې راغلی و څه قصه وه همداسې تلې څنګه و زنګ دروالی و څه شته صرف د ملګرتیا دپاره تلې خو صحیح ده خو زه راغلی یم ته به لاړ شه داسې بله قصه خو نه وه نه وه نو اوس دې ځکه چې دا قضیه سالبه راغله ګوره 2 قضیې شوې صفة توجب تمیزا ایجاب او لا يحتمل النقیض پکې څه شی دی سلب نو دا لا يحتمل النقیض جزء سلبي دی نو دا په 2 طریقو صادقېږي دې ځکه یا دا چې د سره نقیض نه احتمال د نقیض دا چې د سره نقیض شته نه نو چې نقیض د سره شته نو احتمال به څه ولري نو هم قضیه صادقه ده لا يحتمل النقیض او دویم دا چې نقیض شته دی خو لیکن احتمال نه لري څه شی نه لري نقیض خو شته خو لیکن لا يحتمل النقیض هغه د نقیض څه شی نشته پکې احتمال نشته نو په دې طریقه باندې دا سالبه قضیه مونږ دې کې صادقه یا د سره نقیض نشته یا شته خو احتمال نشته پکې نو اوس مولوي صاحبانو تصورات پکې داخل شو او تصور خو علم د مفرداتو دی ځکه تصورات احتمال د نقیض نه لري ځکه د تصوراتو نقایض نشته دی دوی وایي د تصوراتو څه شی نشته نو دا دی چې وایي د تصوراتو نقایض نشته دی نو دی رالګېدلی شرل قاید ملا صاحب په دې باندې رد کړی دی علامه زعمو علامه وایي دا دوی چې وایي چې تصوراتو لره نقایض نشته دی نو دغه خبره د دوی بنا ده په چا باندې په ځان باندې وی دا تعریف تصوراتو تم شامل دی بنا پدې چې تصوراتو لره نقایض نشته دوی وای ځکه ورته شامل نه صالبه خو دې طریقه صادقه ده نو دی دا کومه خبره چې دوی کړي ده نو علامه دا په ځام بنا ده الکه په ځام ولې بنا ده وی کچرته دغه خبره د دوی صادق شي چې مفرداتو لره نقایض نشته د منطقيانو ډېرې قاعدې به د منځه لاړې شي هغه قاعدې څه شي دي نو د عکس نقیض او د عکس مستوي تفصیل درته کوم پکې ان شاء الله د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامع دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ